سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ دوستانو. په نننۍ ویډیو کې به زه تاسو ته وایم چې تاسو څنګه کولی شئ ډېرې داسې ملګري دي چې هغه ما غوندې غریب وي. سایده هغوی داسې ښه موبایل نشي ساتلی یا نشي اخیستلی چې د هغې فرنټ کیمره یعنې کیمره یې ډېره ښه وي او عکس ډېر ښه واخلي. دوستانو په نننۍ ویډیو کې ما تاسو ته داسې یو اپلیکیشن راوړی چې هر یو ملګری غواړي چې هغه سیلفي وباسي. نو داسې یو کیمره ده چې بالکل د څومره ستاسو موبایل ارزانه وي یا کیمره یې خراب وي نو دغه اپلیکیشن په زیره ستاسو کیمره ډېر صفا او ډېر خوندور راځي. نو دوستانو ډسکرپشن ته لاړ شئ، لینک پروت دی، په لینک باندې کلیک اپلیکیشن ډاونلوډ خپل موبایل کې انسټال کړئ. چې کله هم تاسو اپلیکیشن انسټال کړئ دوستانو ګورئ تاسو دلته ښکاري دغه اپلیکیشن دی. اوس ګورئ دا وګورئ تاسو ته ښکاري دا زه لایف لګیا یم، تاسو ته کیمره ښکاري چې څومره صفا او څومره خوندوره کیمره یې ده. په دې کې دوستانو ډېر زبردست نورې آپشنې هم شته. دلته تاسو لاړ شئ، تاسو دلته کتلی شئ، په دې کې نور ډېر زبردست آپشنې دي. ټایم تاسو لګولی شئ، ټچ تاسو کار کولی شئ، په دې کې تاسو فریم ورته برابرولی شئ چې کوم فریم چې څومره وي، غټ وي، ورکوټی وي، آټو سیف. دلته وګورئ تاسو دلته نورې فلټرې هم ډېر زیات موجود دي. دا وګورئ دلته ډېر زیات نورې فلټرې هم شته، تاسو کتلی شئ. تاسو دوستانو ښکاري دا چې کوم زه لګی یم لایف یم، بالکل صفا ښکلی او ډېر زبردست او خوندور اپلیکیشن دی. دلته تاسو کولی شئ چې بیک کیمره هم ولګوئ. سمه د بیک کیمره هم لګولی شئ، نو دلته تاسو ویډیو ریکارډ هم کولی شئ. دلته تاسو په دې سره تاسو خپل عکس ویستلی شئ. دلته تاسو ایډجسټمنټ نور هم کولی شئ، سکین ټیون، دغه ډېر زیات نور سیټینګونه هم شته دي. سیټینګ تاسو خپله هم ورته برابرولی شئ. نو ډېر زبردست او د کمال اپلیکیشن دی، ضروري خپل موبایل کې انسټال کړئ. نو دوستانو دا نننۍ ویډیو که ویډیو مو خوښ شوې وي حتما یې سره لایک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.